اوس دا حدیث چې کوم دی دا موږ سره دا او د دې نه بعد په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غسل جنابت طریقه بیان شوې ده او زموږ دپاره دلیل هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نمونه زموږ دپاره همدغه پیغمبر دی نو دلته تاسو ته هغه مسلې بیانېږي چې هغه محمدي مسایل دي محمدي یعنې د محمد صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوي دې کې دا نشته چې یاره دا یو پلاني ویلي او پلاني ویلي او دا پاکستان کې بیانې او دا په افغانستان کې او د انډیا کې د سعودي عرب کې دلته دا قصې نشته ټول مؤمنان چې کوم پیغمبر مني د دغه پیغمبر طریقه بیانېږي نو اولنی روایت دی چې په هغې کې د غسل جنابت طریقه بیان شوې ده هغه د عایشه رضی الله عنها دی او دویم د میمونه رضی الله عنها او دا دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي او دا مسله هغه څوک بیانولی شي چې هغه د پیغمبر سره کور کې دننه پاتې شوی که چې د غسل مسایل د جنابت مسایل دا داسې مسایل دي چې دا کور کې دننه واقع کېږي نو د هغو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو بیا دا خبرې موږ ته نقل کړي او دا دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې بیا خصوصا عایشه رضی الله عنها د دوی په دې امت باندې لوی احسان دی لوی احسان دی چې د هغې موږ بدله بلکل نشو ورکولی چې موږ ته دا علم را نقل کړی دی او چې ښځه کله د پیغمبر بیبي به لازم هغه اوچته زنانې ځکه چې الله وله غوره کړي دي ده خو عام مؤمن چې کله ښځه دینداري او د الله نه یریږي نو دا په کور کې یو لوی برکت دی او نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي نعمت یوازې دا صحیح ده سر د څه حده پورې دا نعمت دی چې ښځه ښایسته او قوم او نسب یې زوروري او اوچتي دا یعنی څه نه څه حده پورې نعمت دی خو مکمل نعمت نه دی دې نه غټ نعمت دا دی چې دا ښځه دیندار وي په دې کې سړیتوب وي په دې کې حیا وي په دې کې ادب وي ادب د الله سره ادب د خاوند سره ادب د نورو خلکو سره نو عایشه رضی الله عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت نه غسل کو دینه دا مسله واضح شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم جنابت راتو یعنی کله بیبي سره به کورواله وکړو نو بیا به د جنابت په حالات کې او دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر بشرو نور نه و لکه زموږ په دې ملک کې دا ګټه جاخه د بریلیانو جوړه کړې ده او بعض د قبر پرستو صوفیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور و بشر نه و انسان نه و دا چا ویلي چې هغه انسان نه و اخو الله قرآن کې وایي هغه انسان او پیغمبر په خپله وایي زه بشر یم او ولې دا جنابت دا په نور باندې راځي او چې پیغمبر نور و نو بیا به واده کو بیا به بچي کېدو بیا به وږی کېدو بیا به تږی کېدو بیا به ستړی کېدو بیا به وده کېدو نه دا حالات خو ټول په هغه چا باندې راځي چې هغه انسان وي بشري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په اعتبار سره انسان دی بشر دی اصل یې دغه دی که داسې وایي چې د پیغمبر صفت دا ده چې هغه نور دی رڼا ده الله وله رڼا ورکړې ده د وحي دا خبره بیا صحیح ده یعنې صفت یې دا دی چې نور دی خو ذات د هغه څه دی بشر دی انسان دی او دا بدلیل دی که نه چې جنابت د حالات به پرې راتلو جنابت حالت د په انسان باندې راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت په حالات کې دې نه بله مسله راووته ګوره او موږ به ته انشاءالله ځکه زه تاسو ته چې دا مسلې ډېرې قدرمند دي دې قدر کوئ دې نه بله مسله دا راووته لکه د بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی خصوصا د دې صوفیو حضراتو چې د دې ښځې نه لرې اوسېده دا دینداري ده او د حلال چې کومه طریقه د شهوت ته پوره کولو د دې نه لرې اوسېده دا هم دینداري ده نه دا غلطه خبره ده زموږ په دین کې دا رهبانیت نشته څنګه چې د نصاراو په دین کې دی عیسایانو په مذهب کې چې ګوټونو کې کښېنه او صرف الله الله کوه او خبره ختمه شوه نه زموږ په شریعت کې الحمدلله واده کول الله پې اجر ورکوي چې سړی په دې نیت واده وکړي چې زه ځان د ګناه نه ساتم په دې واده سره الله پې اجر ورکوي دا هم عبادت دی او ځکه شریعت د څلورو بیبیانو اجازت ورکړی د څلورو بیبیانو
که چرته دینداري دا وی چې ښځو ته مه نږدې کېږه نو بیا خو به زه جو د یوې به پکې اجازت وی او داسې به شریعت واضح کړی مو چې د یوې نه هم ځان ساتل ښه دي داسې به شریعت ویلی خو داسې ونه وي بلکې څلورو اجازت یې ورکړو نو دا غلط سوچ ده او غلطه مسله ده چې څومره سړی د ودونو نه وی لري نو دا تقوا ده او د دینداري ده نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان تقوادار انسان نه راغلی ده او نه به راشي او هغه به ودونه هم کول هغه به د بیبیانو سره کوروالی هم کو او د دې د لاسه د هغه په تقوا کې څه کمی خو نه دی راغلی نو د دې او بیا د عوامو دا ذهن جوړ شوی د عوامو لکه دغه خو د دیني طبقې مسله وه ما چې ته بیان کړه د عوامو دا ذهن جوړ شوی دی چې هغه مولا ډېر دیندار دی چې دی بس د ښځې نه لري او دی ودونه نه کوي دوی ذهن کې هم دا مسله پرته ده یعنې چې الله والی بس وروسته څه مطلب دی چې انسان دینداره شي دې څه د ملایکو مرتبې ته رسي شهوت خو په ملایکو کې نشته که عالم دی که طالب علم دی که مفتی دی که مولا دی که شیخ دی د کې الله شهوت دننه اچولی دی او ځکه الله د شهوت د پوره کولو دپاره حلال ځای خولی نو دی یوازې ستا دپاره خولی چې ته شهوت پوره کوه هر چې هغه بل دی نو هغه عالم دی عالم معنا هغه لوی نه ده مناسب هغه هم شهوت دی نو دا د عوامو ذهن کې دا مسله پرته وي کله ورته ته وایي چې یاره هغه پلاني عالم دویم واده وکړو یا دریم یا څلور یا واده یې وکړو یاره څنګه او ولې نو دا د دې صوفیانو ورته هم په زړه کې دا ور اچولې ده چې دینداري دا ده چې سړی د زنانه نه څه لري